نن د زمري اسد میاشتې 24مه نیټه چې دغه ورځ د جمهوري نظام له سقوط او د اسلامي امارت له واکمن کېدو سره برابره ده. په دغه ورځ د افغانانو لویه خوشحالي دا ده چې دریم نړیوال قدرت ته افغانانو ماته ورکړله. اول انګلیسانو په افغانستان کې ماته وخوړه، بیا شوروي، وروسته له هغه د ناټو په چوکاټ کې د امریکې په مشرۍ بهرنیو ځواکونو. دا چې 5 کاله څنګه تیر سو، د 5 کاله کومې لاسته راوړنې لري، نن باید څه ډول افغانان ونمانځي، له دې وروسته باید کم څه ترسره سي. دا هغه مسایل دي چې د نن شپې ځانګړی بحث مو پر همدې موضوع ده. را سره په پروګرام کې 3 تنه قدرمن میلمانه دي. 2 هغه میلمانه دي چې 15 کاله مخکې په همدې ورځ را سره میلمانه وو. ډاکټر صاحب حکمت سیاسي او نظامي شنونکی چې په سکایپ کې په هغه وخت را سره خصوص حضور لري. بل میلمه را سره د دغه ورځې په تړاو 15 کاله مخکې په کابل کې د یوې برخې امنیتي مسؤل و ښاغلی ملا محمد، او را سره سیاسي او سیمهیزو چارو شنونکی ښاغلی ډاکټر شیر احسان حسن ده چې دی هم 15 کاله مخکې په همدې ورځ را سره میلمه و. نور حاضرین دي په تالار کې مشران، ځوانان، قومي مخور چې دوی ته هم ښه راغلاست وایم. په خیر راغلاست پروګرام ته، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب دغه ورځ باید څه ډول ونمانځل سي؟ ډېره مننه علیزی صاحب د دعوت څخه مو. په لومړي سر کې خو ستاسو ټولو میلمنو ته، ډاکټر صاحب شیر احسان ته، محمد اخوند ته، ډېرو معززو مشرانو ته چې په تالار کې حضور لري، ستاسو همکارانو او لیدونکو ته سلامونه او درنښت. 24م د اسد د یو هیواد تحفه نه ده، د یو ابرقدرت د ماتې داستان نه دی، دا د دوحې د تړون ثمره نه ده، دا د هغو میلیونونو افغانانو د قربانیو ثمره ده چې چا ژوند د لاسه پکې ورکړلی، چا ناوې بوره کړله، چا یوه مور بې زویه کړله، د چا کور پکې بمبار سولو، د یوې سیمې کلي پکې وسوځل سوله. د بدخشانه تر نیمروزه، بیا د نورستانه تر بادغیسه پورې دې ولس هغه څه وکوله چې په تاریخ کې چا نه دي کړي. بناءً 24م د اسد د خپلواکۍ ورځ دی. ټول بشریت ته چې خپلواکي ورته ارزښت دی، مبارک وي. اسلامي نړۍ ته چې اسلامي اخوت ورته ارزښت دی، هغوی ته دې مبارک وي. زما ویاړلي ملت ته چې زه یو د هغه عادي وګړو څخه یم، ټولو ته دې مبارک وي. د دغې ورځې د ساتلو دپاره دغه 50 میلیوني ملت د خدای په حکم او د تاریخ په حکم باندې مکلف دی چې وساتي. لکه 28م د اسد چې لمانځو، 24م د اسد به موږ په پیړیو لمانځو، خپل ویاړ به یې ګڼو، او هغه دروغجن داستانونه چې وایي دا د امریکا سره سازش دی یا د بل سره، هیڅ څه نه دی. تاسو کلو ته ولاړ شئ، دغه مشران موجود دي. ملا محمد اخوند موجود دی چې د دغې برخې یو سړی دی. وګورئ چې څومره یتیمان لرو، څومره کونډې لرو، څومره کلي لا تر اوسه پورې د امریکایانو تر بمبار وروسته همدغسې کنډواله پراته دي. بناءً دا په الهي نصرت زموږ د ملت هغه لاسته راوړنه ده چې موږ یې باید تل په وویاړو، ساتنه یې وکړو، او د اصلاح او د وروستي بري لپاره یې ډېر څه وکړو. ډاکټر صاحب دغه ورځ افغانانو ته څه ورکړل؟ موږ ته کله کله ځینې معنوي ارزښتونه په سترګو کې ډېر ژر نه راځي، مګر ډېره مطالعه وکړو، ډېر معلومات ترلاسه کړو، د ولس سره کښېنو. د دې ورځې ارزښت په ټولو هغو تمدنونو کې چې تر ننه پورې تاسو تاریخ لولئ او یا نن ورسره ګزاره کوئ موجود دی. اروپایانو چې کم وخت د افریقایانو، د آسیایانو او د لاتینې امریکا د ولسونو د اشغال پروسه شروع کړله، په خوږو خبرو یې د دوی ثروتونه چور کړل، تر اوسه پورې چوروي. د بریتانیا استعمار چې کم وخت نیمه نړۍ خپل تر تسلط لاندې راوستل، هم یې نومونه یو څه ولو. موږ ته هم چې امریکایان په 2001 کې راغلل، او موږ تر ډیره پورې ما غوندې خلکو باور په کولی چې امریکایان په ښه نیت راغلي دي، هغه دروغ ثابت سوله. نه د دیموکراسۍ دپاره دا مبارزه وله، نه د افغانستان د آبادۍ دپاره، نه زموږ د ملي یووالي دپاره چې په ظاهره کې ورته ورکوله. ځکه نو افغانان د دوی په وړاندې باندې ودرېدلی. دې ورځې موږ ته هویت، حریت، یووالی، وروري، صلح، امنیت او آبادي را په برخه کړله.
ډېره ضرور خبره ده چې وکوم علیزی صاحب ستا په دغه ښایسته خپرونه کې چې هغه دوستان چې ما غوندې د باندې اوسیږي پکار دي چې ډېره مطالعه وکوي چې نننی افغانستان یعنې څه. زه دا اوس راتېرېدلم ما ته د 4 کالو مخکې چې زه د کابل پوهنتون محصل ولم د جشن هغه صحنې را په یادېدلې چې په 28 د اسد باندې به موږ راوتلو همهغه فضا ما نن په دغه محیط کې ولیدله په تفاوت د بیرغ سره چې نن محمدي بیرغ د لا اله الا الله محمد رسول الله په کلمه باندې مزین او ځوانانو سپین ږیرو په لاس کې درلودلی د ازادۍ نارې وهلې. دا هم هغه تسلسل دی چې زموږ پلرونو نیکهګونو د 3 پیړیو څخه را په دې خو باندې تر موږه پورې را رسولی دی. پر موږ امانت دی چې د 24م د اسد پیغام چې خپلواکي د وروري د یووالی د آبادي د تر راتلونکي نسلونو پورې ورسوو. نننی افغانستان د هغه افغانستان سره چې موږ په 20 کلن جمهوریت کې درلودلی و ډېر متفاوت دی. نن کلی د ښار سره د ورورۍ په اصل ژوند کوي. نن د خارجانو بمبار نسته. نن په دې 15 کاله کې ته علیزی صاحب د ژورنالیست په صفت باندې ماته د 500 میرمنو کونډو لیست نشي جوړولی چې هغه دې په طبعي پیښو په جنایي پیښو کې او یا هم په سیاسي پیښو کې خپل د ژوند شریکان د لاسه ورکړي. تاسو د یتیمانو لیست نه لرئ چې هغه دې په دغه 15 کاله کې د خارجانو په بمبار کې دوی یتیمان سوي وي. بناءً 24م د اسد موږ ته هغه څه راکړی دي چې موږ یې دعا کوله سره د دې چې موږ به د سیاست د حاکمیت برخه نه یو مګر هم د دغې خپلواکۍ مالکین موږ هم یو تاسو هم یاست دغه ټول ملت دی. دا ورځ دې تاسو ته مبارک وي. زما د یو مسافر په توګه باندې تاسو څخه هیله دا ده چې د دې ورځې عزت عفت او راتلونکی وساتئ. هغه مو په یووالي کې دی په وروري کې دی او د بهرنیانو په وړاندې باندې خپل د سنګر ساتل دي. راځو تاسو ته سوال پیغام د دې ورځې په تړاو لري مهرباني څوک؟ اسمان رنګ کې غرونه ټول په حرکت راولي اسمان رنگ کې غرونه ټول په حرکت راولي کامارت بدلیږي خدای بیا په قیامت راولي. د دې معظمې ورځ د دې فتح مبارکي د ګرانو مېلمنو ته او د تالار لیدونکو ته اوریدونکو ته د افغانستان ټول ملت ته د دې عظیمې مبارکي ورځ فتح مبارکي وایم. دا یو داسې ورځ ده چې دا نه هېرېدونکې ورځ ده. دغه ناخوالې چې د دې نه مخکې موږ لیدلي دي. زه په 1 کال کې کابل ته داخل شوی یم. نو دا 5 کالونه راده چې کومې خوشحالۍ کومې ازادۍ چې موږ ته راغلي دي دا نه هېرېدونکي دي. خو یو خبره زه کومه چې وطن هم ګټلی ازادي هم ګټلې ده خو ساتنه کې لږ څه مشکلات شته. باید دا ورځ موږ وساتو. باید د دې ورځې عزت وکړو. لکه ډاکټر صاحب چې مهرباني وکړه دا یوازې نه ده چې موږ د امریکانو سره سازت کړی ده. دا د میلیونونو شهیدانو په وینو باندې دا حکومت راغلی ده. دا نه چا په زکات کې ورکړی نه چا په خیرات کې ورکړی ده. دا د داسې ځوانانو د داسې مجاهدینو په قربانیو په وینو په سرکندنو باندې راغلی ده. نو موږ ټولو مشرانو نه هیله کومه چې په دا کمو ادارو کې په دا ټیټو ادارو کې لکه محاکم لکه ښاروالي لکه حوزې لکه ولسوالۍ تجدید نظر وکړي. داسې خلک په دې ننوتلي دي چې په ټولو نه ده کړی او نه افغانستان کې دوی توپک اخیستی ده. نن دا وطن بدناموي دا نظام بدناموي دا اسلامي نظام بدناموي. خدای پاک دې دا وطن د موږ او تاسو د ټولو دپاره له ورځ له قیامته پورې برقرار او سپېڅلی او نظام د خدای قایم او برقرار لري. امین. بل څوک لري نظر؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ملمنو ته او راغلو لیدونکو ته ټولو ته ښه راغلاست وایم. د دغې ورځې مبارکې چې 24م د اسد ده بار بار د زړه له کومې نه مبارکي ورته وایم او دغې ورځې ته اهلا وسهلا مرحبا وایم خوش آمدید ورته وایم. د اصل کې د خوش آمدید د مرحبا د اهلا وسهلا دا د موږ لپاره نه ده. موږ خو خوشحالي لمانځو خو دا د هغو هډوکو لکه ډاکټر صاحب چې ویلې لکه محترم حاجي صاحب چې وویلې د هغو هډوکو او د هغو پختې او د شیندلو په بدله کې موږ ته راغلی ده چې کومو فدایانو فدایي وکړله کوم شهیدانو کوم مسؤلین مرګري مشران کشران په ټوټې ټوټې سوله او الحمدلله اشکر لله دی الله تعالی غټ احسان ده چې الله رب العالمین دغه انعام موږ ته رافرزوک. موږ ته په کار ده چې دغو تللو شهیدانو دغه ارمانونه چې په کوم ارمان باندې دوی تللی دي
په کوم امید باندې دوی تللی دي د هغه امید او د ارمان د پوره کولو په خاطر باندې موږ د هغوی په قدم باندې قدم کېږدو او هغوی د اعلی کلمت الله د لا اله الا الله محمد رسول الله د رفعت لپاره او د دغه ورځې د خوشحالۍ په خاطر باندې سنن د هغو ثمره موږ وینو په دالارو ګدرو کې په دې سړکونو باندې حتی په بلډینګونو په موټرو باندې دا سپین سپین بیرغونه رپیږي دغه سپین بیرغ یو وخت کې موږ د غره په سر نسو دروی د غره په سر مو نسو دروی موږ ته به ځواکونه راتللې حتی له تیارونه به دا بیرغ ویسته هلته د غره په سر د شمشاد په سر باندې د نورو غرونو په سر د پامیر په سر دغه غر دغه بیرغ دوی نسو زغملی اوس الحمدلله د کابل په خاوره باندې د کابل په ارګ باندې دغه سپین بیرغ رپیږي الحمدلله له ملت نه مو دا غوښتنه ده له ملت نه مو دا غوښتنه ده چې لکه د حاجي صاحب بعضې انتقادونه وکړل صحیح ده بعضې جزئیات به وي کمزورتیا به وي هغه د بعضې جزئیاتو په بنا باندې د ټولو مشرانو ته باید منسوب نسی مشران الحمدلله یو مشر هم داسې څوک نسی په ګوته کولی چې هغوی د په ډېرو کراتو مراتو باندې په ډېر طویل المدت بندي خانې نه یې تېره کړي هغوی د شهیدان نه یې ورکړي هغوی د له کورونه سرتورسرې نه یې ویستلي نو غوښتنه مو دا ده چې د دغه مشرانو د دغه شهیدانو د وینو د دغه د ارمانونو د پوره کولو په خاطر دا ملت له دې خپل حکومت سره خپل امارت سره ودرېږي تر هغو پورې بیا خارجي ځواکونه ونشي کولی چې په افغانستان باندې حمله وکړي السلام علیکم راځم تاسو ته احمد صاحب تاسو په دغه ورځ چیرته واست څه وخت کابل ته راداخل سواست بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته اوریدونکو ته کتونکو ته السلام علیکم او د افغانستان ټولو شهیدانو ته چې په دا شل کاله شهیدان سو هغوی ټولو ته د الله نه بښنه غواړم او د افغانستان غازیانو ته د افغانستان ملت ته او تعالی ته د دغه ورځې مبارکي ورته وایي موږ په دغه ورځ باندې په لوګر کې ولایت کې او داسې خبرېدلو چې بس کابل په سقوط حالات کې د خلکو کابل کې لکه ډوډۍ شروع کړې ده نو موږ د ټولو د دې خوا مسؤل حافظ صاحب ذاکر او خپل کتاب منظم کړی چې تاسو بیدار اوسئ منظم سئ نو موږ کسانو سره منظم راغلو څنګه نوشته کې نو حالات هم چې وکړو بیا مشرانو اصرار کوي چې تاسو ګوره ډېر پام کوئ تاسو خلک نه ده تاسو خلکو نه زیاته یو نو تاسو چا مره زیاته یو ډېر پام او دقت کوئ څومره اطاعت کېدل اوامرو څخه امیر سره د اطاعت چې څنګه موږ راننوتل موږ مثلث ځواکونو سره مخامخ سو داسې موږ ته کتل لکه ته زه موږ خپله د کورنۍ ډېر ملګري شهیدان سوي د کورنۍ کسان مې شهیدان سوي ما چې ورته وکتل صرف د امیرون د عاپې ته مې وکتل چې تاسې ګوره د خلکو د بښنه د عاپه ده هېڅ به مو نه ورته وایي موږ خپل پیغام د امیرون ورکړه چې موږ تاسو ته هېڅ هم نه وایو موږ تاسې ورونه او تاسې به نور په دغه کې به اقدام نه کوئ او انشاءالله تعالی وطن به د خپلې سلاګانې کېدی هېڅ مشکل نشته تاسو ته ټولو ته امن ده او یو څو کسه د فامیل غړي مو د لاسه ورکړي اووه کسه موږ د فامیل غړي لاسه ورکړي او اویا ملګري مې د ډلګۍ شهیدان سوي تاسو د ډلګي مشر واست کله چې سوله راغله ثبات رامنځته سو جګړه پای ته ورسېد څه احساس دې کول دغه قرباني سره چې تاسو ورکړې وه نو دلته خو ډېرې خاطرې وې چې موږ کابل ته سم راننوتلو خو ډېرې دي نه سوله کې خو ډېرې خبرې وې تاسو دردېدلی افغان یاست خپله کورنۍ غړي مو له لاسه ورکړي اویا نفره غړي د ډلګي کله چې د سولې غږ وسو عفوه وسو په دغه وخت کې تاسو څه احساس کوه بس موږ د جهاد هم د الله لپاره شروع کړی و د الله لپاره مبارزه کوله خو چې کله موږ ته دا پیغام راغی او موږ د بښنې اعلان دوی ته وکړو موږ هم دا ویلی چې موږ خو مبارزه د خدای لپاره ده موږ تاسو ته عفوه وکړه څومره خوشحاله وې په دغه پیغام باندې پیغام باندې خو داسې خوشحاله وو چې بس دوی موږ ورسره ګډ سو او هغوی ویلې چې تاسو موږ ته د ورور خطاب وکړو دا تاسو همدم سامان موږ ته سره نور نه ده هېڅ مشکل نه لرو او موږ ډېر خوشحاله سو په دې عفه کې نو موږ یو بل ته کتل نو خاص د الله لپاره همداسې ورته کتل چې دا وګوره اوس بیا په دې ډېر کار وکړو شیخ صاحب امیر امین چې موږ خپلو منځو کې نه ده اوس ورلاړې او یو څه هم نه وایي نه دوی څه وایي نه موږ څه وایي دا پیغام ورکړو هغوی ته دې خدای خیر ورکړي څه یې مو نه ویلې خوشحاله هم سو نو ډېر خوند یې په دغه کې وکړو
په دغه کار سره چې افغانان سره یو سول څومره د سایز خنثی سول د بیرونیو چې نیغ وکړل نو د بیروني څومره استخبارات څومره کوشش کوي چې کابل بدنام کې ګډوډي شروع کړي د تیر په شان ته ټول خلک ګډوډ کړي قانون بیا ترغیب کې نو د هغوی ټول ارمانونه له خاورو سره خاورې سو هر څه خنثی سو مولانا ډېر راضي چې یو څومره سو کابل ښه کنټرول لاغی او کوم صدق مجاهدینو اوله خبره مو خلکو ته څه و چې کله کابل ته راداخل کابل ته خلکو ته موږ سره داخل سو موږ ورته تاسو ته موږ لامن سره راغلي له آبادۍ سره راغلي د خپل شریعت محمدي سره راغلي هیڅ ظلمونه بنئ او تاسو ته موږ د امن پیغام راوړی امیر بن شیخ صاحب بیا په اعلان کړی هیڅ چاته مشکل نشته او خلکو ډیر خوشاله سو موږ سره ډیر هغه تشویش شو چې داسې خبرې موږ بالکل خوشاله موږ تاسو بچانی موږ تاسو ورونه یو مشکل مو خلکو لاس سره درکته که ار څنګه مو خولګو مرګري چې کته من راورسید نو دوی موږ سره بیا په ار امنیت کې موږ سره برخه واخ سره ودرېدل خود دي کابل خاریان او ډیر خوشاله په تکبیرو سره په تکبیر سره موږ سره دا غږ ځم کاوه څه ویل خلکو چې کله تاسو ولیدل نو خلکو دومره خوشاله چې د تیر واخ حکومتونو نه ډیر په تنګ راغلو موږ څه پیغامونه ورته ورسول ان دومره خوشاله اوسې موږ خپل سینو پر راغلو هغه ګلان راشندل ان دا ستانه د مرګري بهم د موږ اوري خلک به ماوري ان ډیر خوشاله حتی د خلکو منل خوشالي نه چې غیر بسترګو کې راغله چې موږ خدا سي سګړو دا د خلکو د میډاګان او د حکومتونو طالبان د سیمرپور او بد معرفي کړو چې موږ اخلاقي ولدل موږ خبر خو دی ولدل د خوشحالۍ نه زړل دوی فکر کاوه چې اسلامي امارت که داخل سي دوی به ظلم کوي خو برعکس و او دوی به ډېر ظلم کوي موږ سره به وحشت کوي موږ به پرې دینه انتقامونه به رانخلي دا به څه کېږي موږ اخلاق او وضعیت یې چې ولده نو ډېر خلک خوشحاله خدای ستاسې ډېر له خوشحالۍ نه زړل خلکو چې الحمدلله داسې بس خلک راغله نو دغه وضعیت تاسو په پیل کې څه هیله لرل او 15 کاله څه وسول نو موږ خو پیل کې د شي لرل خو هر چا سره د څنګه به کېږي څه به کېږي حالاتونه خو نه خبره موږ چې قرار مخکې تللو وضعیت چې کنټرول سو خپل مسیران ناغله موږ ته خپل دعوتونه کول چې ګوري مخکې څه کول د موږ تاسو په ټول د افغانستان اول چې دلته شریعت قایم کو بیا د افغانستان بیا رغونه منکار کو او د وطن آباد کو هیڅ قسمه خلکو ته یو تیزه خبرونه کوي خلک تیل رټلې خبرونه کوي چاته په غورونه ورنه کوي ټول بغړیږي په بیا رغونه وکړ کوي موږ ته توصیه ده په کابل کې ستاسو مسؤلیت څه شي و کابل کې خواله کې راغلو بس دلته موږ ته د دروازې راکې به د کابل یو دروازه باندې د میدانوي دا مسؤلیت موږ ترک نو الته موږ یو په میدان باندې باس کوو یو وری به ډاکټر صاحب شیرحسن ته ولاړ شو ډاکټر صاحب تاسو 15 کاله مخکې له حکمت صاحب سره په همدې پروګرام کې را سره واست نن 15 کاله تیریږي تفاوت څه شي و د هغه ورځې له نن سره چې تاسو عملا تعقیبوئ مننه علیزی صاحب تاسو ته او قدرمنو مېلمنو ته ډاکټر صاحب حکمت ته او ښاغلی ملا صاحب محمد اخوند ته او ستاسو په تالار کې ناستو کسانو ته ټولو هېوادوالو ته سلامونه وایم ښې شېبې ولرئ ښه ورځ ولرئ وعلیکم السلام علیزی صاحب هغه ورځ چې د 20 کال د اګست 15 وه موږ تاسو ټول فکر کاوه چې ډارېدلو له دې څخه چې حکومت ړنګ شوی دی او طالبان راغلي دي خدای ناخواسته چې داسې ونه شي چې لکه په 92 کال کې چې د مجاهدینو ډلې کابل ته داخلې شولې او د خپلو مشرانو خبرې یا اورېدلې یا نه اورېدلې هر یو په خپل سر باندې چون وسله ورسره وه زور ورسره و مسلح کسان ورسره و په هر چا یې زور برېده او هر چا چې ورسره لږ بد کړي وو په ژوند کې داسې راځي حکومتونه یو بل سره جنګېږي او موږ هم په دې باندې ډارېدلو چې د غچ اخیستلو یوه لویه خونریزي او وین تویوله شروع نشي له نیکه مرغه چې داسې ونه شو او هغه ډار چې نړیوالو هم درلوده افغان سیاسینو هم درلوده
حتی د طالبانو مشرانو هم درلوده چې خدای ناخواسته داسې یو کار ونه شي، هغسې ونه شو. ډاکټر صاحب بیروني لاسونو څومره په دې برخه کې کار کړی و چې باید په افغانستان کې بیا هغه ترخه تجربه تکرار سي؟ ګورئ بیروني لاسونه خو تر اوسه پورې هم هغه څوک چې د افغانستان ضلالت غواړي، د افغانستان عقبمندګي غواړي، د افغانستان فقر غواړي، د افغانستان د خلکو احتیاج غواړي او نه غواړي په خپلو پښو ولاړ یو هېواد جوړ شي، هغوی خو اوس هم دا کار کوي او هغه وخت هم دا کار کوو. ولې له نیکه مرغه دا کار وشو چې په افغانانو کې دا درایت پیدا شو چې وکولی شي د 50 کالو نه وروسته، دغه د 15 کاله کېږي یا د 45 کالو نه وروسته 15 کاله کېږي چې افغانان د هغه فتنې نه خلاص دي چې 50 کاله په افغانستان باندې تحمیل شوی و. ډېر لوی کار چې په دې ورځ باندې شوی دی یا په دغه 15 کالو کې شوی دی هغه دا دی چې بهرنیان له افغانستان څخه د تل دپاره لاس په سر شوي دي او دا تمه نه لري چې بیا به افغانستان ته په هغه شکل راستنیږي چې یا به په ټانک راځي یا به په طیاره راځي او یا به راکټ ورسره وي او زما کلی او کور به ورانوي او زما په کلو بانډو کې به د خپلو دشمنانو په نامه باندې ګرځي او زما د کلي سطر او زما د باندې سطر به په پام کې نه نیسي. دومه خبره دا ده چې د جنګ له امله د افغانستان څخه ټوله شوې ده او هماغو ګاونډیانو چې 50 کاله یا شاوخوا په موږ باندې جنګ راتپلی و، د جنګ اور د هغوی لمنه نیولې ده او زموږ د هېواد د قلمرو نه جنګ وتلی دی. درنو لیدونکو دمه لرو. بیا هم په خیر الاس. څوک نظر لري، پیغام لري، د دې ورځې په اړه کومه خاطره لري، مهرباني وکړئ. علیزی صاحب د 40 د اسد د ویاړلې ورځ مبارکي تاسو ته او د تعالی ټولو ملګرو ته وړاندې کوم. والي مننه. تاسو په توسط د 40 د اسد د ویاړلې ورځ مبارکي ټول افغان ملت ته وړاندې کوم او د افغان ملت نه مې دا هیله ده چې د دې خوشحالۍ د پرځای کولو په ځای د اسلامي امارت سره کلک ودرېږي او ملاتړ وکړي. تاسو دا نن ورځ چې دغه توس دا به یا مولمي یا نه ان شاء الله تعالی دا به بیا موږ په تاریخو کې نوای پیدا کړي ان شاء الله تعالی. خدای تعالی موږ تاسو ته داسې یو امارت اسلامي خدای نه چې موږ څنګه غوښته د پغا شکل لري کړی ده ځکه موږ د امیر المؤمنین ننولې موین ننولې رئیس ننولې وزیر ننولې تر اسکاره پورې ان شاء الله تعالی په داسې جامعه کراونی چې غلطۍ کوګ وګ موږ نه داب کړلای چې ملت سبا دا کړی دا په دانن شرایطو کې لکه د موږ ماجر چیرڅي په دانن شرایطو کې د موږ ملک ته چې دوی د ولشي دي په دانن شرایطو کې د څلور د شولایتو کې چې د کوم کورونا کوم پروژې روانه شوی دي ان شاء الله دا په تاریخ کې موږ نه ویل دي چې کوم کړنه وادي خو بعد در سکړي دي ان شاء الله تعالی تر ساره رسولې دي موږ ډیر تر خو تر ورځې کماته پورې به ان شاء الله موږ د دوی نه دا شای ولکه دی ول چکسه خو خدای تعالی د دوی ته نور توفیق ورکړي خو روغلی دغه ته چې مثال دغه نور خلکو نه د مخالفینو نه د غیر هغه نه چې جوړي د هاڅه باس خوري دي چې کی ان شاء الله د مملکت به وي د امارات به سره وي د امارات نه موږ تر ورځې کماته پورې خپل تړونکو او خپل قرباني به دي په مقابل کې ورکو چې دا ورکړې مې دا کامه ده اي متکی صاحب خبره ده چې دا یو په شلو وټو په درې وټو نه درغلې دا په 2 میلیونو کاریو دغه امارات چنن پیدا شوی دی د غزي ترغله دا وړه خبره ولا کوي ان شاء الله دایمون عالمان علما او د نور سپینګری تورګری هر چا دومره چې ورکړي چې لچند نور ورکوم ان شاء الله د امارات نه تیردون کې خلق نو څومره باید خپل یواله وساتي افغانان دغه ورځو په تراس کې ان شاء الله تعالی یواله خدا سي یواله به تر ستو مخ کې درته ولا کوي په لدی دیول چې موږ به دي په مقابل کې داس شاګرد دي داسې یواله به ورسره کوو حکمت صاحب کله چې تر دفتر پورې راتلاس دغه د ورځې مراسم ولیدل جریان څنګه و یونیفورم چې مخکې یو انتقاد چې باید ولري ځواکونه څنګه و تاسو مورال دي دوی برخورد دغه مراسم تفاوت شي و
ما خپل د فکر کولی د وضعیت په کتو سره زما خپل تجربو د سترګو لیدلو حالاتو ته په کتو سره ما زه به تر شمشاد نه رارسېږم ځکه چې کوڅه چې بنده سوله ټوپک والا چې ودرېدلی بیا خو ته عادي سړی یې نسي تللی یو دا چې نظم موجود ولو هیڅ یوه لاره دو طرفه نه وه بنده یو طرف خلاصه وله یو طرف بنده وله ترافیک وو امنیتي پرسونال وو تر ټولو مهم علیزی صاحب دا وله چې زه ډېر مخکې د موټر څخه کښته سولم پر پښو باندې راغلم قصدن مې غوښتله تاسو باور وکړئ چې هغه کم برخورد چې ما د دغه امنیتي چارواکو ولیدلی د ورونو ترمنځ برخورد ولو نه مې غوښتلی چې ډېر جزیاتو ته ولاړ سم په څومره مینه باندې ماشومان مې ولیدله د شپږ اووه کلونو بیرغ په لاس او د دغې ورځې د مبارکۍ نارې یې وهلې سپین ږیري ولو خلک ولو زما یو پیغام هغو عزیزانو ته دی چې د دې وطن څخه په هر دلیل باندې مسافر سوي دي په دغه 15 لسیزو کې چې د وطن حالات بدل سوي دي علیزی صاحب دغه افغانستان چې نن موږ تاسې پکې یو او بحث باندې کوو دا د هغه افغانستان سره چې د 1952 کال څخه راشروع دی ډېر متفاوت دی د دغې حالت په درک سره دوې خبرې ډېرې اړینې دي دغې عزیزانو ته مې پیغام دا دی چې تاسو به څه د لاسه ورکړي تاسو به ځانونه ځورېدلي ګڼئ تاسو به ځانونه د امریکایانو سره د دغې جګړې شریکان ګڼئ مګر په دغې وطن کې څوک چې زه وینم ورسره په اړیکه کې یم د دغه عوامو خلکو په شمول باندې دلته تاسو ته مینه د ورورولۍ احساس دی تاسو د خدای راولي لکه ما غوندې هیڅوک ستاسو په مقابل کې دښمني نه لري بناء دغه د لرې تبلیغاتو څخه د واشنګټن و لندن و لاهور څخه چې دلته اور بل دی دلته مقاومت دی دلته بغاوت دی دلته سبا او بل سبا امارت چپه کېږي د خدای او د قرآن روی ته وګورئ دا تبلیغات په دروغ باندې مه کوئ حتی که د دغې پر سر باندې تاسو ته پیسې هم درته درکوي یوه ورځ تاسې د خپل خالق ذوالجلال په حضور کې درېږئ چې هغه پوښتنه درڅخه وکوي چې تا د یو مجاهد ملت په وړاندې باندې ولې دغه دروغینه پروپاګنډه مخته بلله امارت ته مې مشرانو ته مې وړاندیز دا دی چې عزیزانو تاسو جګړه په جګړه وګټله دا ستاسو ویاړ دی مګر د دغې ولس زړونه او د دغې ولس ملاتړ په جرګه او په مشوره او په خبره وګټئ هر څوک چې څه لري د هغه کور ته په جرګه ورسي دیني عالم د ځانه سره واخلي قانع یې کړي تاسې ملت ته صلح راوستې ده عدالت مو نسبي راوستی دی مګر هم تاسې فرد ته د مسؤلیت خبره باید جدي ونیسئ ځینې پروپاګندونه دي چې زه اورم وروسته پوښتنه کوم ډېر یې درواغ دي مګر ځینې حقیقت دي دلته د پردو لاسونه دي علیزی صاحب ورور وژني ورور قاتل معرفي کوي دا 15 لسیزې دا داستان دی ورور د شپې تهدیدوي بل ورور د هغه دشمن معرفي کوي اسلامي امارت د فرد د مسؤلیت په ساتلو کې خصوصا د هغو عزیزانو چې د جمهوریت په دوره کې په تیرو دورو کې سیاست کړی دی د نظام برخه پاتې سوي دي د هغوی همداسې امنیت وساتئ لکه د خپلو مجاهدینو امنیت ساتئ ځکه چې دا خلک ستاسو هغه عزیزان دي چې مخکې ملا خوند یو ښه خبرې ته اشاره وکوله چې زموږ تر انتظار زیات د کابل خلکو او د جمهوریت امنیتي چارواکو موږ ته د ورورۍ غېږه خلاصه کړله زموږ تر انتظار زیات چې مخکې ډاکټر صاحب شیر حسن ورته اشاره درلودله کم مجاهدین چې کابل ته را داخل سول یا ولایات ونیوله زموږ تر انتظار زیاته دا زموږ ورونه ولو زموږ عزیزان ولو موږ د ټول 15 کلن دوران په درشل کې علیزی صاحب لاس د غچ اخیستنې پیښې نه لرو چې په سیاست دې سوي وي چې یو مجاهد دې ورغلی وي ویلي دې وي چې دغې سړي زما کور ته د امریکایانو سره یو ځای په چاپه کې راغلی و زما د کور غړي راته شهیدان کړي دي دا څومره الهي نعمت دی چې یو ورور بل ورور ته کوي بناء د عفو پروسه د غچ نه اخیستنې پروسه دا هغه څه دي چې موږ هغې ورورۍ ته بیایي چې موږ په کلونو دعا کوو او غواړو د ملا صاحب محمد خبرې تاسو مخامخ لیدونکو واورئ چې د کورنۍ اووه غړي له لاسه ورکړي بیا د ډلګي په سطحه باندې اویا غړي د دوی په شهادت رسېدلي دغسې ډېر موږ لرو چې د کورنۍ غړي دوی بندیان سوي دي دغسې یو قرباني او بیا دغسې یو لویه سینه څه بیانوي په افغانستان کې د مسلمان لوی خصلت د نورو ادیانو د پیروانو سره دا دی چې موږ د خپل
نازولی پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او د هغه د صحابو د کړنو پیروان یو. دا پروسه د مسلمان د اسلامیت د ظهور څخه تر ننه پورې را روانه ده. تاسو به د اسلام تاریخ چې په نورو ژبو باندې ولولئ د مسلمان لپاره غچ اخیستنه نسته. د اسلام اصل ته رابلل لومړی دعوت دی، وروسته بیا چې څوک جګړه کوي شر و فساد کوي د هغه په وړاندې باندې د تورې ایستل دي. نن هم زموږ افغانانو دپاره د مسلمانانو په توګه باندې نه یوازې د ملا محمد اخوند بلکې د هر مجاهد وظیفه دا ده چې ټول څه چې تیر سوي دي دا د دغه افغان یا اراده نه وله او یا هم سهوه وله. تا عفه ورته کړې ده، د امیر المؤمنین فرمان دی. یو لوی تفاوت چې موجود دی هغه دا دی علیزی صاحب چې د اسلامي امارت عفه حقیقي ده. ای کاش د جمهوریت په اول کې په 2001 کې هغه عفه چې دوی ویله هغه اصلي سوی وای. که هغه عفه عملي سوی وای نن به جمهوریت برقرار ولای. که هغه عفه امریکایانو منلې وای او د دوی ملګرو منلې وای نن به نه وای. تاسو د خلکو پر کورونو باندې چاپې، تاسو د مسجدونو شهادت، تاسو بمباري، د ودونو، تاسو د کلو د منځه وړل. نو که چیرې امارت هغه اصل ته ځي بیا دا ولس د دوی څخه مخ ګرځوي. په دې 15 کاله کې زه دوی ته شاباس آفرین وایم چې دا کار یې نه دی کړی. البته چې ډېرې ستونزې علیزی صاحب د 15 لسیزو ستونزې او د پیړیو ستونزې دغه نظام ته په میراث پاته دي. په یوه ورځ حل مه ځینې غواړئ عزیزانو. دا خلک معجزه نه کوي، دا د خدای دغسې بندګان دي لکه زه وته څه چې لري هغه کوي. پر دوی باندې مې په جدي توګه باندې غږ دی چې عزیزانو د جمهوریت د لوړپوړو او د ټیټپوړو یوه خالیګاه دا وله چې هغوی مادیاتو ته، پیسو ته، ثروت ته او شخصي ژوند ته ډیر اعتبار ورکولی. نن د هغوی پر ثروتونو باندې تاسې حکیمان یاست. که تاسو بیا د قصرونو و د ثروتونو و د زرو حالت ته ترجیح ورکړله، زه باور لرم د مسلمان په صفت باندې په اوداسه درته ناستم ستاسو پر دغه ثروتونو به نور راځي چې هغه به څوک خالق ذوالجلال د داسې ورځ نه راولي. مګر دا په تاسو پورې اړه لري چې تاسو هغه څه کوئ چې تیرو څخه په تجربه باندې اخیستلی دی. موږ خالق ذوالجلال په حکم باندې ورونه پیدا کړي یو، وروري به ساتو. لکه زه چې نن د ده سره ناست یم د صف ملګری نه یم مګر ورور یم، په کلمه یې ورور یم، د دې وطن د جغرافیا د یوې تذکرې ورور یم. دغه ټول سره ورونه یو. بناء عقده دښمني دغه د نورو تبلیغاتو ته غوږ ایښودل دا د خطا لاره ده. دا مه کوئ عزیزانو. مننه. درنو لیدونکو دا ما لرو. بیا هم په خیر الاس. سوال پیغام د دې ورځې په تړاو لري مهرباني څوک؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ناستو کسانو، لیدونکو اوریدونکو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. دغه نن ورځ د نیکمرغه ورځ ټول ملت ته مبارکي یم او دومره خوږه ورځ ده، دومره ښه ورځ ده چې دغه چې راغلی ده دا نظام چې په دغه ورځ راغلی دی په دغه کې بدمعاش، لوکر، غال هر څوک ورک شوي دي. حتی د افغانستان نه کافر هم ورک شوي دي. دغه داسې کافر وو چې مثلا دغه ځای نه چې وته هغه شیونه چې دوی دلته لرل هغه ټول خنثی کړه، هغه ټول مات کړه، هغه ټول وسوه. نو په افغانستان څه ښه ورځ ولورېږي چې دوی دلته وو. نو شکر وباسو، ټول ملت ته شکر وباسي چې د هر چا د کافرو نه خلاص شو، د خراب بدمعشانو، غلونه، لوکرونه، هر څه نه خلاص شو. ملت ته دا مبارکي وایو او انشاءالله تعالی چې موږ د تاسې خلک ان شاء الله تعالی د ملک به جوړو او ان شاء الله تعالی سي بالکل د چا به دښمنان سي د ملک ته په کاغذ سره ګوري ان شاء الله تعالی سي دی موږ هر قسم مخنیوي نیسو. محمد صاحب تاسو په میدان کې ویل چې مسؤلیت مو درلود. میدان څنګه میدان تاسو در پاتې سو د جمهوریت له سقوط وروسته؟ نو علیزی صاحب حالات خود داسې وو چې دوی ډېر د فضا خرابه کړې وه، ډېرې تیارو او د ډرونو داسې د خلکو کې وحشت اچولی. خو بیا هم موږ خپل کنټرول په خپل راوستو. دوی به هر څومره دباو واچوه موږ خپل ورته ولاړو دروازه په دروازه داسې. دوی داسې موږ سره معلومېدل چې دې ته اوس وګوره او دوی ته وګوره. دا نور دې کې 2-3 رقمه د ملکونو خلکو، برطانویانو، امریکایانو دا وضعیت موږ دوی سره کوم ترجمان شو هغوی په توسط هم خبرې وکړې. نو دوی ویلې موږ 10 ورځې نور دلته وخت غواړو، د ټاکلي وخت نه خوا. موږ ځواب ورته ورکړو چې یو سکند وخت نشته، مګر تر مشرتابه پورې یو ورته خبره واورېدله بیا به انشاءالله تعالی
مخکې ځو که نه یو سیکنډ هم تاسو ته وخت نشته خو خپله به امریکایان راتله نو په دغه وخت کې بیا د اعلی د څیزو پر اسو نو موږ دا میدان ته چې د ملګري او ټول د اسلامي امارت کې اتحاد او مشران ټول چې کله میدان ته اوښتلو نو موږ ویل چې د افغانستان ته د خلکو مخکې موږ اوازې اورېدلې چې د امریکایان افغانستان ته راغلي بشردوست دي یو شیان به یې پرې کړي یو حالات به هغه کړی موږ چې وراوښتلې د افغانستان هغه شتمنې تایري دي شرکتونو یقین د رضا علي زی صاحب چې ورغلو داسې یې کړې وې چې په کباړې داسې دوه بجې یې کړې وې هر څه موږ ویل زه دا بله به هم داسې نه وي دا به نور هم داسې نه وي مخکې چې څومره تلو د میدان کې د افغانستان دومره شتمني نه وه پرې کې چې هغه موږ یو استفاده ترې کړې وای نو د حالات ټول خراب کړی وو مثلا تیاري نور دفترونه هم خراب وو دفتر یې خراب کړی وو ټانکر یې خرابې کړی وې ګاډي یې خراب کړي وو چې دوی څومره وس کېدل خو دوی دې ته نور موږ پرې نه ښودل دا ګاډي وه دا شیان یې خرابول ډیپوګانو ته ورغ خو موږ پرې راووتلو دا چا دغسې کړي وو دا امریکایانو او سره ساتونکي کوم یو چې دوی ته به ځان ښه کار وکړه نو خو ډېر کار نه دی د امریکایانو کې بعضې سانزورونه ویډیوګانې هم ستا چې خبرې سوي دي خو دا ټول امریکایان دا کار کوو نو موږ بیا داسې د خلکو تولې چې دوی خو افغانستان کې بشردوست ځان معرفي کوو چې افغانستان موږ وضعیت داسې کنټرولوو افغانستان کې دلته موږ داسې بیا رغونې کوو دا دوی بیا رغونې دي چې د افغانستان ملت یې غونډ نه ده هغوی هر څه یې چور کړه او خراب کړي وو یو پر ځای م نه وه پرېږي چې څه د افغانستان چې څومره شی موږ ولې د خالي ډیپوګان دا څومره دردونکی تصویر ده چې کله تاسو هلته ولاړاست دا وضعیت مو وکاته په دغه رقم نو موږ چې ورته وکتل داسې موږ خو دا اطمیناني اوسه شی نشته وضعیت دوی نه ده دوی خو دا کار نه کوي چې موږ ولیده نو ډېر وضعیت خراب کړی و هغه ګودامونو ته چې موږ خبر سو دوی ته وراچوي کوم پرزجات یې ښه وي یا وسلې وې نو هغه هم ترې وژغورلې دوی ته هم داسې وخت پرې ور نه کړي چې بس دوی نور خرابي پېښه کړي نو دې ته هم پرې نه ښودل مننه کوم ډاکټر صاحب باز پای ته رسوو ژمنه باید څه وي او څه غواړئ چې په ګډه سره د افغانانو ترمنځ وسي علیزی صاحب ډېرې ښې خبرې ته راورسېدو هغه دا ده چې د ټولو ښېګڼو په باب باندې دوستانو خبرې وکړلې هغه چې ترلاسه شوي دي په هغې شکر وباسو خو د دغو ښېګڼو د ساتلو دپاره تصمیم پکار دی د دولت او د ولس تعهد پکار دی چې دا خاوره زموږ خاوره ده او دا خاوره ساتل غواړي او دا ساتل په ایماندارۍ باندې کیږي دا ایمانداري د دې معنا لري چې موږ د هر ډول بهرنیانو هغه دسیسې باید شنډې کړو په باندې وپوهېږو چې زموږ د ګاونډیانو په شمول د نورو بهرنیانو په شمول افغانستان ته په تمه دي چې د دې خاورې نه د خپل ځان دپاره داسې استفاده وکړي چې د نورو په وړاندې وکاروي موږ باید پوه شو چې دا زموږ خاوره ده موږ یې وارثیني او په موږ باید ګرانه یې موږ یې باید د ساتلو او آبادۍ لپاره مصمم اوسو د دې لپاره زما غږ دی په مشرانو باندې د اسلامي امارت په واکدارانو باندې چې د ټولو هغو خطرونو مخه ونیسي چې هغه زموږ د خاورې په خاوره کې د بیا جنګ دپاره کېدی شي وکارول شي دا خبره یوازې او یوازې په عدالت باندې دا خبره یوازې او یوازې په هغه مینې په ترویج باندې چې د افغانستان په خلکو کې باید لکه د پرونو پلرونو او نیکونو باندې پاتې شي او د دې خاورې سره د مینې او د دې خاورې د آبادۍ او ازادۍ سره ډاکټر صاحب دغه ډول تاریخي ورځې باید کوم پیغام ولري علیزی صاحب کې تکرار کوي ما سم وانه اورېدل دغه ډول تاریخي ورځې په افغانستان کې باید څه پیغام ولري دا تاریخي ورځې په افغانستان کې دا پیغام ولري چې موږ باید د بلواکۍ نه موږ باید د پردیواکۍ نه ټول عمر بیزار یو او د بلواکۍ هغه مداخلې چې په شکل د اشکالو کوي او زموږ غواړي چې موږ کې بیا نفاق واچوي په موږ کې بیا هغه جګړه چې په 15 کالو کې درېدلې ده او بیا یې راپکې راتازه کړي چې دغه سي ورانکارۍ مخه ونیسو تر ټولو مهم پیغام یې دا دی چې موږ جګړه په خپل هېواد کې ودرو او هغه څوک چې جګړه په موږ تحمیلوي چې جګړه د هغه کور ته ور انتقال کړو زموږ د کور نه
او د خپل هیواد د آبادی او د خپل هیواد د استقلال لپاره مصمم اوسو، تیار اوسو او په علم او پوهه باندې همدغه حکمت ترلاسه. ډاکټر صاحب باز پای ته رسو، وخت خلاص د دغه تیاره چې تاسې غږ اورئ، پخوا د بمونو چاپو دپاره استفاده کېده، اوس پیغامونه خپروي د مبارکي. په ټول هیواد کې علیزی صاحب موږ هغه تغییر چې وینو، لکه تاسو چې د تیارې د ماموریت خبره کوئ، موږ په ټول هیواد کې داسې قدرت نه لرو چې بیا د زما افغان ورور هر څوک چې وي د هغه لاس ور وتړي او د کیوبا وحشي ترینې جزیرې ته دې ګوانتانامو ته دې بوزي. هزار بار شکر دی. موږ د بګرام زندان خالی لرو نن. موږ پلچرخي د سیاسي بندیانو څخه خالی لرو. زموږ د 34 ولایاتو سیاسي بندیان وجود نه لري. موږ شخصي زندانونه نه لرو. دا هغه تغیرات دي چې خالق ذوالجلال موږ نصیب کړي دي. د ساتلو دپاره علیزی صاحب دوه وړاندیزه لرم د اسلامي امارت مشرتابه ته. په کورني سیاست کې علیزی صاحب پکار دی چې زموږ مشران لکه تر اوسه چې د جرګې او د ولس سره د ګډ کار، د ولس د خبرې د اوریدو، د ولسو د حاکمیت ترمنځ د واټن تفاوت راکم کول، دا ډیر ضرور کار دی د اوس لپاره، ځکه مخالفین غواړي دا واټن زیات کړي. په خارجي سیاست کې علیزی صاحب چې زموږ د کورني سیاست یوه برخه پورې تړلې ده، هغه دا ده چې زموږ پر مشرانو باندې غږ دی. عذر مې دی ورته، شخصا امیر المؤمنین ته مې غږ دی چې عزیزه، زه د یو مسافر افغان په توګه باندې درته وایم چې ته خالق ذوالجلال د یو څو ورځو دپاره د یو مجاهد ملت مشر تعین کړی یې. د ښځو حق د نجونو ښوونځی زموږ څخه ستا څخه غوښتنه ده. عذر مو دی، په وار وار مو درته ویل دي، دا ستا په صلاحیت کې ده. ته د ځان سره نن افغانستان هغه دیني علما لري چې د دیوبند په ټوله جغرافیه کې، یعنی هندوستان، بنګلادیش، پاکستان کې څوک نه لري. دغسې جاهد علما لري. دا راوغواړه، ورسره کښېنه، د حل لاره ورته پیدا کړه. په خارجي سیاست کې یوازې پر یو چا باندې اتکا کول دا غلطه ده. موږ پر شوروي اتکا وکوله، خراب سلو. موږ پر امریکا اتکا وکړ، خراب سلو. نن زموږ د چین سره اړیکې علیزی صاحب موږ ته د تشویش وړ دي. چین زموږ د اقتصاد 95% په کنټرول کې لري. چین زموږ دوست هیواد دی، ولې زموږ ګاونډی هیواد دی، ابرقدرت دی، اپورچونیست سیاست لري. موږ باید امریکا را دعوت کو، راوبلو چې د افغانستان په قانون کې سرمایه گذاري وکړه. اروپایان، عرب را وغواړو، روسیا، منځنۍ اسیا، ایران، هندوستان را وغواړو، تر څو چې موږ دوی ته ثابته کړو چې موږ د یو مستقل ملت په توګه باندې ټولو ته د دوستانو په سترګه ګورو، تر څو پورې چې دوی زموږ سره دوستي وپالي. څه ژمنه ورکوي اسلامي امارت د افغانستان خلکو ته؟ د افغانستان خلکو ته د اسلامي امارت ژمنه ده د واحد یو ملک د افغانستان چې په خپلو لاسونو باندې د افغانستان د اسلامي مشرانو جوړ کړو. هیڅ چا له پالیسۍ نه لاندې نه ده، له چا له تاثیر لاندې نه ده. خپل ملت ټول واک او اختیار ورکړی چې راسئ بیا رغونه وکړي. زه له دغې لارې نه د ټولو مخالفینو ته وایم چې په مخالفت کې هېڅ هم نشته، راسئ افغانستان جوړ کړئ. لکه څنګه چې اسلامي امارت لګیا د افغانستان جوړوي، په هره برخه کې جوړوي. تاسې د سړکونه ونیئ، تاسې نور په هره برخه، په هر وزارت خپل لګیا د خپل کارونه کوي. نو ټول ملت ته دې موږ دغه د انشاءالله تعالی په آینده کال کې به دې نه نورې ښې لاسته راوړنې به ولرو، ډېرې ښې به ولرو. انشاءالله تعالی ښه زیری به ووینئ انشاءالله ستا مشرانو سره. نو دلته چې تالار کې کوم خلک ناست دی، خیر که دومره یو خامخا یو کور کې هم داسې وړکۍ هغه راځي لانجه مانجه، دوی ته زه هم انشاءالله تعالی دا به آینده کال کې یو شی هم نه نظم ورځ په ورځ جوړېږي. تاسې وګورئ تېر کال څنګه، هغه بل کال څنګه اوس څومره په ښه موقعیت کې دی. را روان کال په تاسې په همدغه تالار کې کوو، انشاءالله بیا به ښه زیری. مننه مولوي صاحب، محمد حکمت صاحب، شیر حسن صاحب، درنو حاضرینو له تاسو مننه کوو. د نن شپې ځانګړی بحث پر همدې ځای پای ته رسیږي. د سرلوړي په ځان بسیا او یو موټی افغانستان په هیله دغه ازادي د ټولو ازادي غوښتونکو ته مبارک وي. د خدای په امان. له لیدلو مو مننه.